جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړ پوړي پلاوي د روان 1403 لمریز کال د سنبلې میاشتې په 8 نیټه د ازبکستان هیواد په ترمیز ښار کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز په پرانست غونډه کې د ګډون ترڅنګ د ازبکستان له لومړي وزیر او د آذربایجان د لومړي وزیر له مرستیال سره وکتل. په لومړي سر کې محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ور سره مل پلاوي د ازبکستان سرحدي ښار ترمیز ته له رسېدو سره سم غرمه مهال د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز ته لاړل او هلته یې د یاد مرکز په پرانست غونډه کې ګډون وکړ. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل د دغه مرکز پرانیسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو تجارتي اړیکو او سیمهییز همکارۍ په برخه کې یو ډیر اساسي ګام دی چې له مخې به یې په دواړو هیوادونو کې د پانګونې فرصتونه، سوداګریز مناسبات او کاري فرصتونه لا زیات او همدارس به د تولیداتو او محصولاتو لپاره نوي مارکیټونه پیدا شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه دا یوازې یو تجارتي مرکز نه دی بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ، همکارۍ او شراکت یو نوی فصل دی چې د دواړو هیوادونو د اوسیدونکو لپاره د اوږدمهالې هوساینې او پرمختګ زمینه مساعدوي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د مرکز ارزښت ته په اشارې سره وویل د یاد مرکز په پرانیستې سره به د محصولاتو د تولید، پروسس او صادراتو اسانتیاوې زیاتې او سیمهییزو او نړیوالو بازارونو ته به لاسرسی اسانه شي. دا به نه یوازې د دواړو هیوادونو پر اقتصادي اړیکو مثبت تاثیر وکړي بلکې د سیمې په کچه به یو مهم اقتصادي مرکز او د مرکزي او سویلي اسیا هیوادونو لپاره یوه تجارتي دروازه هم واوسي. همدارنګه یاد سوداګریز مرکز به د ټکنالوژۍ او نوښتونو په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري هم پیاوړې کړي. د محترم ملا صاحب په خبره دا مرکز به افغان او ازبک سوداګرو ته د سوداګرۍ په برخه کې اړینې اسانتیاوې او فرصتونه رامنځته کړي څو د خپلو محصولاتو او تولیداتو د خرڅلاو لپاره مناسب بازارونه ومومي او د سیمې په اقتصادي پرمختګ کې فعاله ونډه واخلي. همداراز د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان لمریز کال د سنبلې میاشتې په 8 نیټه له غرمې وروسته د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز د پرانیستې په مناسبت د جوړو شوو مراسمو په څنډه کې د آذربایجان هیواد د لومړي وزیر له مرستیال سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دغه لیدنې پر مهال په کابل کې د دغه هیواد د سفارت د فعالیت له پیل مننه وکړه او د آذربایجان له حکومت او خصوصي سکتور څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د رامنځته شوو فرصتونو څخه په استفادې سره دلته په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. د آذربایجان د لومړي وزیر مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان او سیمې هیوادونو سره د خپلو سوداګریزو اړیکو د پراخولو په موخه د لاجوردو لاره بیرته فعال او همداراز افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې د خپلو صادراتو او وارداتو کچه نوره هم زیاته کړي. هغه په افغانستان کې د صنعتي فابریکو د رامنځته کولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده او ویل دوی چمتو دي چې د کانونو د استخراج په برخه کې هم له اسلامي امارت سره ګډ کار وکړي. ورپسې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د روان لمریز کال د سنبلې میاشتې په 8 نیټه د ازبکستان هیواد له لومړي وزیر سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال د ازبکستان هیواد لومړي وزیر محترم عبدالله عارف اوف وویل افغانستان د ازبکستان په بهرني سیاست کې مهم ځای لري او په همدې موخه تاشکند چمتو دی چې له کابل سره د خپلو سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراخولو په موخه له خپلې خاورې په تېرېدو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو لپاره هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه ازبکستان له حیرتان څخه تر هرات پورې د اوسپنې پټلۍ شبکې د غځولو لپاره خپل تخنیکي ټیمونه معرفي کړي او چمتو دي چې په راتلونکي سپټمبر میاشت کې د دغه پروژې د پیل او همدارس د ګازو د استخراج په موخه افغانستان ته لاړ شي. نوموړي وویل دوی چمتو دي چې له اسلامي امارت سره په همغږۍ د آمو سیند د څنډو لپاره د استنادي دیوالونو جوړولو په برخه کې هم ګډ کار وکړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ازبکستان هیواد له لومړي وزیر سره د لیدنې پر مهال وویل اسلامي امارت د ټولو هغو چارو د عملي پیل لپاره چمتو دی چې په خبره یې هغه
هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو په لا نږدې او پیاوړي کولو کې رغنده رول لوبوي. له ازبکستان څخه تر راستنېدو وروسته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سنبلې میاشتې په 8مه نیټه مازدیګر مهال په بلخ ولایت کې د قوشتېپې کانال د سربند له چارو لیدنه وکړه. محترم ملا صاحب د دغه ملي کانال د سربند جوړولو په برخه کې د ملي پراختیا شرکت له ترسره شوو کارونو ستاینه وکړه او د دغه شرکت کارکوونکو ته یې هدایت وکړ چې د سربند او کانال چارې په پوره دقت او ښه ډول پر ټاکلې نیټه بشپړې کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د قوشتېپې کانال د کرنې او اوبو مدیریت په برخه کې مهم وباله او ویل چې اسلامي امارت یې په خپل ټول توان سره په ټاکلي وخت د چارو بشپړولو ته ژمن دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ازبکستان ته د یو ورځني رسمي سفر او همداراز په بلخ ولایت کې د قوشتېپې کانال د سربند جوړولو چارو څخه تر لیدنې وروسته د پنجشنبې ورځې ماښام مهال بیرته کابل ته راستون شو. هر الويشت خاوره بدی بیا ډکه له خوند